د 1930 کال د نومبر په 26مه نیټه د کاناډا د میریډین ډیلی ژورنال د ورځپاڼې په لومړۍ پاڼه یو ویرونکی خبر خپور شو. د خبر سرلیکو د مړو کلی. دې خبر په ټوله کاناډا کې د ویرې څپه خپره کړه، ځکه د شمالي کاناډا څخه یو مکمله قبیله بې له کومې نښې نښانې په شپه کې ورکه شوې وه. دا ځای د شمالي کاناډا لرې پرته سیمه ده چیرته چې انجکیني جهیل موقعیت لري. د دې جهیل پر غاړه یو کوچنی کلی و چې پکې د اسکیمو قبیلې ژوند کوه. په دې قبیله کې شاوخوا له 100 تر 1.5 پورې خلک اوسېدل. دوی به د انجکیني جهیل څخه د ماهیانو په نیولو خپل ژوند تیرو. دا سیمه د شمالي کاناډا له هغو سیمو څخه ده چیرې چې پر زرګونو نه بلکې پر لکونو کیلومتره مربع ځمکه باندې یوازې څو زره خلک میشت دي، او د دې اصلي علت د دې سیمې ډېر یخ موسم دی. په دې جهیل کې نه یوازې دا چې خلک ماهیان نیسي، بلکې د دې جهیل خواوشا کې د نورو څارویو ښکار هم کیږي. له همدې امله اکثره ښکاریان دې سیمې ته راځي. دا د 1930 کال د نومبر یوه ډېره یخه ورځ وه. د جالبه په نوم یو ښکاري دې سیمې ته د ښکار لپاره راغی. دې په ښکار کې دومره بوخت شو چې په دې هیڅ پوه نه شو چې کله تیاره شوې ده. جالبه فکر وکړ چې د تیر په څیر به د اسکیمو قبیلې سره شپه تیره کړي. د دې قبیلې خلک په میلمه پالنه کې ډېر مشهور وو. نو جالبه خپل توکي راټول کړل او د قبیلې پر لور روان شو. په دې شپه سپوږمۍ ډېره روښانه وه، خو شاوخوا ډېره چوپتیا وه. نه کوم څوک په نظر راتلو او نه د چا غږ اورېدل کېده. دوی یوازې د خپلو قدمونو غږ اورېده. سره له دې چې جو مخکې هم دلته راغلی و، خو دا ځل فضا بیخي بل ډول وه. معمولا مخکې به چې کله هم جو دلته راته نو کلي ته په نږدې کېدو به یې د کلي د سپیو غپا اورېده چې د کلي خلکو ساتلي وو. مګر نن کلي ته په نږدې کېدو نه د کوم څوک ولید او نه یې کوم غږ واورېد. جو ته یو ډول عجیب احساس پیدا شو. جو خپل ګامونه ګړندي کړل. د فکر وکړ چې شاید خلک ویده وي یا بل ځای ته تللي وي. دته له ورایه خیمې ښکاري دي چې له ځینو یې لږي پورته کېدل. خیمو ته په ورنږدې کېدو سره هم د هیچا اواز وانه اورېد. آخر هم کله چې جالبه کلي ته داخل شو نو د دې په لیدو سره ډېر حیران شو چې نه دلته کوم انسان و او نه هم کوم څاروی. د جو لپاره بله د حیرانۍ خبره دا وه چې د ځینو خیمو نه لا هم لوګي پورته کېدل، لکه کوم څوک چې په دې خیمو کې موجود وي. جالبه خیمې ته وننوت، خو هلته هیڅ څوک نه و او همداسې نور ټولې خیمې هم خالي وي. کیدای شي جو دا منظر له پامه غورځولی وی او له دې ځایه ولاړ وی، مګر یو شي جو په ډېر تعجب کې واچولو. په ځینو خیمو کې د خواړو ډک لوښي لا هم په نغریو ایښي پاتې وو چې ټول خواړه سوځېدلي وو. یعنې د شپې لپاره کوم چا خواړه تیار کړي وو، خو د خوړلو وخت یې نه و پیدا کړی. د کلي ښځو چې کومې جامې ګنډلې وي هغه جامې هم پرتې وي او پسننه کې لا هم تار تیر و. د دې هر څه په لیدو داسې معلومېده لکه چې خلک یو ناڅاپه تللي وي. خو آخر چېرته جالبه د ټول کلي په پلټلو شروع وکړه. هغه ولیدل هغه سپي چې د قبیلې خلکو ساتلي وو په غاړه کې یې پړي پراته وو او له لوږې څخه مړه شوي وو. که څه هم چې خواړه ورسره نږدې ایښي وو، خو څوک نه وو چې خواړه ورکړي. په یو ځای کې جو یو کیندل شوی قبر ولید. د قبر په لیدو داسې معلومېده چې د دې قبر د کیندلو زیات وخت نه دی شوی. د دې هر څه په لیدو د جالبه ذهن ډېر ګډوډ شو. جو د شپې په یوازې ځان د دې ټول منظر په لیدو ډېر زیات ویرېدلی و. د دې ځای خلک به چې کله هم چرته تلل نو خپل سپي به یې له ځانه سره بیول. مګر اوس داسې ښکارېده چې دلته کومه عجیبه پیښه شوې وي. یوه داسې پیښه چې خلک یې دې ته مجبور کړي چې خپل تیار شوي خواړه، سپي او آن بل اور هم پرېږدي. جو د دې هر څه په لیدو نور انتظار ونه شو کړی او سمدستي د سیمې تر ټولو نږدې ټیلیګراف دفتر ته ولاړ او د رایل کینیډین ماونټډ پولیسو ته یې خبر ورکړ او د خپلو سترګو لیدلې حال یې ورته بیان کړ. پولیس چې کله سیمې ته راورسېدل نو جو چې څه ورته ویلي ول هغه ټول رښتیا و. پولیسو ته شک پیدا شو چې کیدای شي کوم چا په دې ځای حمله کړې وي او د کلي ټول خلک یې وژلي وي. خو که په رښتیا هم حمله شوې وي نو چېرته خو به د وینې نښې نښانې یا د شخړې او ویجاړې کومې نښې موجودې وي، مګر هیڅ هم نه و. پولیسو سمدلاسه د خلکو د پلټنې عملیات پیل کړل. پولیسو د پلټنې په عملیاتو کې یو بل شي ته پام شو چې د جو ورته مخکې هیڅ پام شوی نه و. هغه دا چې ټول کلی واورې پټ کړی و، مګر په واوره باندې د هیڅ چا د پښو نښې نه وي. په هغه ځای کې یوازې د یوه شخص د پښو نښې موجودې وي او هغه خپله د جو وي. یعنې که د جالبه نه غیر نه دې کلي ته څوک راغلي وو او نه ترې تللي وو نو آخر د کلي خلک چیرته لاړو؟ جهیل هم کنګل او د خلکو کښتۍ هم پر ځمکه ولاړې وي.
ځکه چې د ژمي په موسم کې د مایانو ښکار نه کیږي. نو له همدې امله د کلي خلکو خپلې کښتۍ په ځمکه درولې وي. که خلک د چالویر جهیل ته تللي وي او یا کوم چا دوی وژلي وي او په جهیل کې خطا کړي وي نو د یخ د ماتېدو نښې به وي، مګر داسې کومې نښې هم نه وي موجودې. پولیسو په څېړنو کې وموندله چې د کلي خلک د جو د راتلو نه 8 ورځې مخکې ورک شوي وو، ځکه سپي د 1 یا 2 ورځو لوږې له امله نه مري او له خیمو نه یې لا هم چې لوګي پورته کېده نو له دې هم معلومېده چې د خلکو د تلو ډېر وخت نه کېږي. د پولیسو په ذهن کې ډېرې پوښتنې وي خو جواب یو هم نه و. له څو میاشتو پرلپسې پلټنو وروسته پولیسو اخر هم دا قضیه له حل پرته وتړل او د وخت په تېرېدو سره خلکو هم دا قضیه هېره کړه. له دې پیښې 50 کاله وروسته په 1984 کې 2 لیکوالانو راجر بور او نیچل بلینډر یوه مقاله ولیکله. هغوی وویل چې کله دوی دیزې ته لاړل نو د انجکیني جهیل سره نږدې له یو ښکاري او د هغه له 2 زامنو سره مخ شول. هغوی وویل چې وخت نا وخت د جهیل پر سر عجیب پرواز کوونکي شیان لیدل چې د اسکیمو د قبیلې پر لور تلل. د دوی په فکر شاید هغه شپه ایلینز راغلي وو او د قبیلې ټول خلک له ځانه سره وړي وي. د ایلین د شتون او د دوی د حملې په اړه له دې 2 لیکوالانو سره هیڅ کوم کره ثبوت نه و، نو ځکه ډیرو خلکو په دې خبره باور ونه کړ او دا خبره یې رد کړه. له دې وروسته ډیرو خلکو د اسکیمو قبیلې د ورکېدو په اړه له ځانه بېلابېلې کیسې جوړې کړې، مګر حقیقت دا دی چې د دې پیښې تقریبا نور 100 کاله پوره کېږي، خو د دې پوښتنې جواب لا هم له چا سره نشته چې اخر د اسکیمو قبیله بې له کومې نښې نښانې چېرته لاړه. د اسکیمو قبیلې د ورکېدو پیښه د نن ورځې یوه نه حل شوې معما ده. هیله لرم چې دا ویډیو به ستاسې خوښه شوي وي. د ویډیو لایک کول مه هېروئ او د ویډیو په اړه مو خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ.